د افغانستان د زراعت او مالدارۍ خونې د خوړو د امنیت پیاوړتیا د زراعت او مالدارۍ په سکتور کې دوامداره پانګونه او د حمایوي پالیسیو پراختیا تر عنوان لاندې یوه غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د کرنې او مالدارۍ خونې مسؤلینو او د کرنې وزارت استازو د دغه سکتور د پرمختیایي پروګرامونو او پروژو په اړه ویناوې وکړې. د کرنې او مالدارۍ خونې رئیس وویل د تولیدي فارمونو جوړول، سړې خونې، کرنیز لابراتوارونه، د اصلاح شویو تخمونو کارونه او د مالدارۍ پراختیا د اساسي لومړیتوبونو په توګه یاد کړل او ویل چې تر 100 ډېرې سړې خونې په هیواد کې جوړې شوې دي. طرح پلان ایجاد انستیتوت آموزشی برای دکتران علوم وترنری و فارغ التحصیلان زراعتی، طرح پلان 5 مجتمع زراعتی مالداری و صنایع حمایوی زراعتی مالداری افغانستان در 5 حوزه آبی کشور، طرح پلان ایجاد فارم های تولیدی، تکثیر نهال های درختان مقاوم در مقابل امراض، آفات و کمابی، بذرهای اصلاح شده غلجات، حبوبات، دانه های روغنی و گیاهان علوفوی، مولد نسل های مواشی، پرندگان، ماهیان، حشرات مفید، ایجاد لابراتوارها از تست کیفیت محصولات زراعتی مالداری و همچنان یکی از سفارتخانه های محترم وعده همکاری برای ایجاد لابراتوار با اتاق تولید زراعت و مالداری افغانستان دادند که انشالله با کمک وزارت محترم زراعت و آبیاری مالداری و کمک متخصصین و دیگر متخصصین میخوایم که را بخیر با اتاق ایجاد کنیم. همدامهال د کرنې وزارت مرستیال ټینګار وکړ چې د پانګونې لپاره د زمینې برابرولو او د دهقانانو د ملاتړ له لارې به افغانستان په راتلونکي 3 تر 4 کلونو د ډیرو کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو په برخه کې ځان بساینې ته ورسیږي. که هر یو سکتور واخلو، د چرګانو سکتور واخلو، د مالدارۍ سکتور واخلو، د زراعت سکتور واخلو او د منابع طبیعي هغه نو په هر واقع کې زموږ مقصد دې ځای ته رسېدلی یو چې په ډېر کم وخت کې به زموږ د مقصد د وارداتو په ځای باندې به صادرات شروع کېږي. همدارنګه د زراعت خونې مسؤلینو د صادراتو د پراختیا نندارتونونو د جوړولو، نړیوالو بازارونو د لاسرسي، د چرګانو روزنې، د کبانو روزنې او لبنیاتو د ودې په اړه معلومات ورکړل او ویل چې په ټول هیواد کې زرګونه فارمونه فعال دي. امروز در رستوران بره انگور افغانی است، امروز در رستوران در محفلهای مفشل بره سیب افغانی است، او سیب هم از افغانستان است، انگور هم از افغانستان است، انار هم از افغانستان است. یک تعداد کشورها انار ما را افغانستان به نام انار افغانستان یا انار افغانستان است. یک تعداد کشورها وطن ما را به نام میوه خشک ما میشناسه. این بادام لوگر است. این می وطن ماست. هم سر زمینش طلا داره، هم زیر زمینش. د غونډې ګډونوالو د زراعت او مالدارۍ په سکتور کې پانګونه د هیواد د اقتصادي ودې بنسټ وباله او دولت او خصوصي سکتور د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه یې وکړه.